قدرمنو دوستانو پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور د جمعې په ورځ له اسلام آباد ته وتښتول شوه او د افغان حکومت په خبره تر څو ساعته وروسته په داسې حال کې خوشي شوه چې سخته شکنجه شوې وه او اوس یې په سی سی ټي وي کې اصل حقیقت معلوم شو چې هغه چا څنګه او د څه په خاطر تښتولې او شکنجه کړې ده. دوستانو هغه څرنګه وتښتول شوه او چا وتښتوله او شکنجه یې کړه، دا خبر د ټول افغان ولس لپاره ډیر خواشینونکی خبر و. دوستانو دا هر څه په دې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر اخره خامخا وګورئ او که زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو ستاسو څخه یوه هیله یو خواست دی چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو داسې ویل کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخته مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و چې 3 ټیکسیوانانې په دې تړاو پوښتلي دي. هغه وروسته جیو نیوز ته ویلي و چې د سفیر لور تښتول شوې نه وه بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د څېړنو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان چمتو دی څو د یادې پیښې د څېړنو په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي او د همدې لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږي چې د هغوی د موندنو پر وړاندې کې به د افغان سفیر او ډیپلوماټانو د بیرته ورګرځېدو په تړاو پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې د افغان د سفیر نجیب الله علي خیل لور د جمعې په ورځ له اسلام آباد ته وتښتول شوه او د افغان حکومت په خبره تر څو ساعته وروسته په داسې حال کې خوشي شوه چې سخته شکنجه شوې وه. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور تښتونې او شکنجې افغان حکومت او افغانان غوسه کړي او افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون خپل سفیر لوړپوړي ډیپلوماټان له پاکستانه ورغوښتي دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سفیر علي خیل د لور سره د شوي جنایت په اړه د پاکستانی چارواکو خبرې بې بنسټه او زیان رسونکي دي او وایي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته ولیږو. خو بلخوا پاکستانی چارواکي د دغو مخفي کمرو سی سی ټي وي فوټیج او دغه کیس په اړه ویلي وو چې موږ به عاملین په 2 ورځو کې ونیسو او دا یې هم ویلي وو چې د افغان سفیر لور لومړی اسلام آباد کې کډه مارکیټ او بیا وروسته له اسلام آباد څخه راولپنډۍ ته تللې ده او وایي چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تښتول شوې نه بلکې دا د انډیا د استخباراتو کار دی چې هسې په پاکستان کې په دغو اساسو حالاتو کې غواړي چې شور ماشور جوړ کړي. دوستانو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور په اړه معلومات هم دومره وو. دوستانو مونږ کوشش کوو او د نورو معلوماتو په لټه کې یو ترڅو تاسو ته د دې چینل له لارې دقیق او کره معلومات درکړو. په کمنټ کې مو خپل نظر او پوښتنه را سره خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.